ما د اټک له سینده زار کړې ما د اټک له سینده زار کړې چې شالیلا به پکې مخ مینځلې وینا. السلام علیکم ګرانو دوستانو، نن زه تاسو ته د داسې ځای لیدو ته بیا یم چې هره تیږه د سلګونو کلونو کیسه کوي. یو داسې ځای چې دلته یوازې اوبه نه سره یو ځای کیږي، بلکې تاریخ، تمدنونه او د انسانانو سفرونه هم سره نښلي. همدا اوس زه د اټک په هغه تاریخي سیمه کې ولاړ یم چې د افغانستان له غرونو راوتلی د افغانستان د کابل سیند د اباسین ستر سیند سره یو ځای کیږي. کله چې انسان د دې سیندونو شور واوري نو داسې احساس کوي لکه تاریخ لا هم ژوندی وي. ګرانو دوستانو، نن چې موږ دلته ولاړ یو ښایي دا یوازې یو پل او یو کلا ښکاره شي، خو که څو سوه کاله شاته لاړ شو نو دا د سیمې تر ټولو مهمه دروازه وه. پخوا چې نه موټر و، نه ریلګاډی او نه هوایي الوتکې، د افغانستان بخارا، سمرقند او منځنۍ اسیا سوداګر به له همدې لارې هند ته تلل. سلګونه اوښان به په اوږدو کاروانونو کې روان وو. د ورېښمو، مصالحو، وچو میوو، قیمتي ډبرو، اسونو او نورو سوداګریزو توکو کاروانونه به له همدې ځایه تېرېدل. همدا لاره د افغانستان او د هند د لوی وچې ترمنځ د سوداګرۍ، سفر او تمدن تر ټولو مهمه لار ګڼل کېده. همدا چې اوس موږ ولاړ یو، څو سوه کاله مخکې به همدلته د کاروانونو زنګونه اورېدل کېدل. د آسونو قدمونه به لګېدل او سوداګرو به د شپې لپاره خپلې خیمې وهلې. همدلته به مسافر د کابل سیند له غاړې استراحت کاوه او بیا به یې خپل سفر ته دوام ورکاوه. خو د دې لارې اهمیت یوازې د سوداګرۍ نه و. هر هغه واکمن چې غوښتل افغانستان ته ننوځي یا د هند پر لور ولاړ شي، اړ و چې له همدې لارې تیر شي. ویل کېږي چې د مقدوني سکندر اعظم لښکر هم د دې سیمې له شاوخوا تېرې شوي وو. وروسته مغول، تیموریان، درانیان او نور ځواکمن واکمنان هم همدې سیمې ته رسېدلي دي. له همدې امله مغولي پاچا اکبر اعظم پرېکړه وکړه چې دلته یو پیاوړې کلا جوړه کړي. هغه پوهېده چې که څوک اټک کنټرول کړي نو د دې سترې لارې واک به د هغه په لاس کې وي. همدا وه چې په 1581 کال کې د دې کلا د جوړېدو امر وکړ. د کلا جوړولو زرګونه کارګران، معماران او هنرمندان په کار بوخت شول. نږدې 2 کاله وروسته دا ستره کلا بشپړه شوه. که نن هم د دې کلا دیوالونو ته وګورئ حیران به شئ. د څو پیړیو بارانونه، سیلابونه او جګړې پرې راغلي، خو لا هم په خپل عظمت ولاړه ده. ګرانو دوستانو، راځئ لږ د دې سیندونو کیسه هم وکړو. له هغې خوا چې اوبه را روانې دي هغه د کابل سیند دی. دا سیند د افغانستان له غرونو سرچینه اخلي، د کابل، سروبي او جلال آباد له سیمو تیریږي او بالاخره همدې ځای ته را رسیږي. له بل لوري اباسین بهیږي، هغه ستر سیند چې د زرګونو کیلومترو سفر وروسته همدلته د کابل سیند ته غېږه ورکوي. که لږ خبر شئ، کله ناکله د دواړو سیندونو رنګونه هم یو له بل سره توپیر لري. همدا طبیعي ښکلا ده چې هر لیدونکي حیرانوي. دلته چې ودرېږي د اوبو شور، د مرغانو غږ او د باد یخه څپه انسان ته داسې احساس ورکوي لکه طبیعت خپله خبرې کوي. همدې ځای ته هر کال زرګونه کسان راځي، نه یوازې د لښکرو منظرو لپاره، نه یوازې د ښکلو منظرو لپاره، بلکې د دې لپاره چې د تاریخ هغه ژوندی دروازه وویني چې سلګونه کاله یې د تمدنونو تګ راتګ لیدلی دی. نن که څه هم وخت بدل شوی، لوی لارې، پلونه او عصري وسایل جوړ شوي، خو د اټک ارزښت لا هم پر خپل ځای پاتې دی. ځکه دا یوازې یوه کلا او یو پل نه دی، دا د هغو نسلونو یادګار دی چې د همدې لارې سفرونه کړي، سوداګري کړی او تاریخ یې جوړ کړی. نو که کله مو فرصت پیدا کړ د دې ځای لیدل مه هېروئ، ځکه دلته به یوازې یو منظره ونه وینئ، بلکې داسې احساس به وکړئ لکه د تاریخ په اوږدو کې مو سفر کړی وي او هره څپه، هره تیږه او هره دروازه به درته د تیر وخت یوه نوې کیسه وکړي.
ګرانو دوستانو، د اټک د پل تر څنګ د مغولو کلا ده. اوس راځئ د اټک تاریخي کلا ته دننه لاړ شو او وګورو چې د دې سترې کلا په داخل کې څه شته. کله چې د کلا له اصلي دروازې ننوځئ، لومړی به د هغې لوړې او ډېرې غټې دروازې پام مو ځان ته رااړوي. دا دروازې دومره کلکې او قوي جوړې شوي چې د جګړو پر مهال یې د دښمن مخه نیوله. د کلا دننه پراخ انګړونه، تنګې کوڅې او د تیږو زاړه جوړښتونه لیدل کېږي. پخوا به همدلته سلګونه پوځیان اوسېدل او د وسلو د ساتلو لپاره ځانګړي ځایونه هم جوړ کړي وو. که لږ وړاندې لاړ شو، د کلا په دننه کې د عسکرو د استوګنې خونې لیدل کېږي. همدلته به ساتونکي شپه ورځ پهره کوله، ځکه دا سیمه د هغه وخت تر ټولو مهمه دروازه ګڼل کېده. په کلا کې د اوبو زړې څاګانې هم جوړې شوې وې. څوک کلا کلونه د محاصرې لاندې هم پاتې شي، د اوبو کمښت نه رامنځته کېږي. همدارنګه د غلې دانې خوراکي توکو د ساتلو خونې هم موجودې وې، تر څو پوځیان د اوږدې مودې لپاره له ستونزو سره مخ نه شي. که د کلا برجونو ته وخیژو، له هغه ځایه د اباسین او کابل سیندونو داسې ښکلې منظرل کېږي چې انسان یې هیرولی نه شي. له همدې برجونو به ساتونکو شپه او ورځ شاوخوا سیمې څارلې او که به کوم لښکر یا کاروان راښکاره شو، نو سمدستي به یې خبر ورکاو. ویل کېږي د کلا په ځینو برخو کې پټې لارې او د تیښتې پخواني دهلیزونه هم موجود وو چې د بیړنیو حالاتو پر مهال به ترې کار اخیستل کېده. که څه هم د دې ټولو برخو په اړه بشپړ تاریخ اسناد نشته، خو ما نن وشو کولی چې تر دې ځایه راشم او تاسو ته د نن ورځې معلومات د اټک د کلا او د اټک د سیند او د اټک د پل اړوند چمتو کړم. تر بیا چې زه حیا راځم او تاسو ته یوه بله خپرونه جوړوم، تر هغه پورې زموږ د چینل نورې برخې هم وڅارئ. موږ تاسو ته ادبي، تفریحي، تاریخي او ټولنیزې خپرونې اماده کوو. تر بیا ښه وختونه، ښې چارې، لوی الله مو مل شه.